الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. رواه ترمذي. یو چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان څه ته وایي؟ نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایله که چیرې ستا یو نیکي تا خوشحاله کی او ستا یو بدي تا خوابدې کی تا پریشانه کی نو ته مؤمن. محترمینو، خپل ایمان معلومول ډیر وسع کار دی، اسانه کار دی چې آیا ستا ایمان مضبوطه دی او که کمزوري دی. نو د نبی علیه الصلاة وسلام د دې ارشاد مطابق که چیرې تا یو بد عمل وکي، تا یو غلط عمل وکي، تا خلاف شرع عمل وکي او هغه شي ته خوابدې کې او یو نیک عمل تا وکي، ښه عمل دی وکي، هغه ښه عمل باندې ته خوشحاله سوې، نو په دې پوه سه چې ستا ایمان مضبوط. او که بدي تا خوابدې کوي نه، نیکی تا خوشحاله کوي نه، نو پر خپل ایمان به دې نظر ثاني وکړي، نو کوشش به وکړي چې خپل ایمان را مضبوطه کړي. لیکن نن چې موږ په معاشره کې سترګې وغړو، داسې ډیره دنیا سته چې په خپلو ګناهونو باندې فخر کوي، خپل ګناهونه دنیا ته ورښکاره کوي، پر دنیا یې نشر کوي، خپل عمل غلط عمل و هر چاته په فخري انداز کې ورښکاره کوي. خوابدې کېدل خو پرېږده، په خوشحاله کیږي. نیکی کول دا خو ډیره لرې خبره ده چې دی نیکي وکړي، د ټول عملنامه د بدۍ څه داسې ډکه ده. ګناه پر ګناه بولي نه. اوس ګناه کول دومره غټ جرم به نه وي، لیکن ګناه پر ګناه نه بلل غټ جرم دی. دا غټو غټو موبایلونو خو دا ګناه وي، بیا دی وسع کړې، دا فلمونه کتل، ډرامې کتل، فحش تصویران کتل، فحش شان کتل، هېڅوک یې ګناه هم نه بولي. او داس وکړي شان ګوري ګوري لمانځه له ولاړ سي لکه ما چې یو غلط عمل کړی نه وي، بلکل نه به پریشانه کېږي. په کار دا ده چې پریشانه سي، خوابدې سي، دا بد عمل تا خوابدې کړي، ژر د ژره ته توبه وباسې، د الله جل جلاله څخه دا توفیق وغواړې چې الله د دا ګناه د پرېښولو توفیق راکړي. یو نیک عمل دی وکړي، په هغه نیک عمل خوشحاله سي، د الله څخه د قبولیت دعاګانې وکړي. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.